محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوې ویډیو چمتو کړم. مینوالو دا ځل به تاسو ته د موبایل ریکوري باندې کار کوم. تاسو به ډېر اپلیکیشنونه لیدلی وي چې د پټو ریکوري لپاره جوړ شوي وي، مګر دا اپلیکیشن بدل دی، یعنی دا له هغې څخه جلا اپلیکیشن دی. په دې اپلیکیشن کې تاسو ډېرې ریکوري کولی شئ. نو تاسو کولی شئ چې دا اپلیکیشن په پلی سټور کې هم پیدا کړئ. زه راځم اپلیکیشن ته، جی ټي ریکوري دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ دلته تاسو ته لیکل شوي ریکور فوټو، ریکور ایس ایم ایس، ریکور کنټاکټ، ریکور ټي ایکس ټي او ریکور وای فای، ریکور واتساپ، همداسې نور. نو تاسو کولی شئ چې دا هر څه ریکور کړئ. خو کله چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته لیکي چې تاسو خپل موبایل لومړی روټ کړئ او بیا کوشش وکړئ. نو تاسو به لومړی خپل موبایل روټ کړئ او بیا به تاسو دا ریکوري فعاله کړئ. که چیرته تاسو روټ باندې پوهیږئ نو موبایل روټ کړئ، او که چیرته نه پوهیږئ ماته ایس ایم ایس پرېږدئ، نو انشاءالله تاسو ته به زه ضرور ځواب درکوم او تاسو ته به دا طریقه ښایم. نو تاسو به ریکور ایس ایم ایس ووهئ. کله مو چې دا کلیک کړ ماته یې دلته ولیکل ډیوایس ناټ روټ، یعنی تاسو موبایل روټ نه دی. نو که چیرې تاسو خپل موبایل روټ کړی وي تاسو ته دغه ایس ایم ایس نه درکوي. نو دا دی ماته یې ایس ایم ایس راکړ، زه دا ختموم. ما ختم کړ او دلته زما روټ سټارټ نشو. نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقه باندې خپل موبایل ریکور کړئ. نو مینوالو دا وه زموږ ویډیو چې تاسو ته مو تر پایه در وښوده. که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوي وي نو ضرور زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. که کومه پوښتنه یا کوم وړاندیز لرئ تاسو کولی شئ چې موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. نو د بیا لپاره